نوکان خوړل یا په خوله باندې نوکان کټ کول مفتي صاحب اکثر زمان هم کله کله داسې کېږي یا سړی ډېر پریشانه شي یا څه دغه یا څه سوچ وغیره کې لاړ شي نو نوک په غاښونو باندې کټ کوي دا به څنګه دي؟ خدیجان صاحب په دې بعضې خلکو کې مشهوره ده جی جی چې نوکان څوک په خولې باندې کټ کوي نو دې سره په ده باندې فقر راځي جی او غریبي راځي خو دا خبره بې اصله ده د دې څه ثبوت نشته او دا کوم روایت چې را نقل کړی دی د فقر والانو دا ابو حیان توحیدی دی جی او ابو حیان توحیدی په باره کې علامه ذهبي رحمت الله علیه لیکلی دی چې دا گمراه ملحد او زندیق سړی و د دې وجې نه د ده د روایت ته اس اعتماد نه دی حاصل البته دا فقهي مسله ده چې نوکان په غاښونو باندې کټکول مکروه دي جی او بعضې فقهاو اطبا او ډاکټران وایي چې د تجربې نه ثابته ده چې دا سړی د برګي مرض شکار کیږي نو د دې د وجې نه د دې نه اجتناب پکار دی دا اسم یعنی طبي طور هم ټیک نه ده او اخلاقا هم فقهای کرام وایي چې دا مکروه دي نو دا عادت ختمول پکار دي اکثر سړی دونه نوکونه خوري چې کچې ته بوځي ځان له ګوتې م ټولې خوږ کړي وي نو د دې عادت نه ځان اړول پکار دي